نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی یو ورځ جبرائیل علیہ السلام مبارک راغے ما ته ویلي الله جل جلاله با پورز د قیامت کې یو انسان راوغواړي او په دې انسان باندې به ملائکه گزار کوي ډیر زیات به وਹੀ دغه انسان به زر کرتی وی الامان 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 یا الله ما ته امن راکا ما معاف کا خو الله جل جلاله به ملائکه ته وایي چې د جهنم ته بوزي پړ مخې خطا کوي نبی علیہ السلام مبارک فرمای ما د جبرائیل علیہ السلام نه وپوښتل چې دا انسان څوک ساملی درلودلو چې الله جل جلاله دومره ورته په غوسه و وای جبرائیل علیہ السلام راته ویلي دا ستا امتیو چې په میاشت د روژې کې ګناهونه کول